عمران خان: کشمیریان درکوم خو د اوس لپاره زموږ مرسته په ګټه نه ده. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي دي د هند تر واک لاندې کشمیر کې په روان وضعیت تر هر چا ښه خبر دی. هغه زیاته کړي کشمیریان درکوي خو په وینا یې د اوس لپاره د پاکستان مرسته په ګټه نه ده. نوموړي ویلي دي که چرته دوی د کشمیریانو مرستې لپاره له ویشونکي پولې تیریږي نو دا پریکړه به د هند په لاسونو کې د لوبېدو په معنا وي، ځکه د هغه په خبره دا کار به د هندي پوځونو ته دا بهانه په لاس ورکړي چې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې عملیات وکړي. خان دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې وړمه ورځ د هند تر واک لاندې کشمیر کې خلکو لاریون وکړ او د عمران خان د هغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو د کشمیر لپاره مبارزه جهاد دی او دوی دا مبارزه کوي. وویل دوی خپل حق په خپله غواړي او په دې برخه کې د هند او پاکستان مرستې ته اړتیا نه لري.